سوشل انزایټي ډیس آرډر دې ته ویل کېږي داسې یو کس چې هغه په محفل کې خبره نشي کولی، په محفل کې ناسته نشي کولی، دې ته ویل کېږي سوشل انزایټي ډیس آرډر. یا مثال په کلاس کې یو سټوډنټ هغه ته وایي چې راپاڅېږه لږ پریزنټیشن وکړه، نو هغه باندې بیا پریشر راځي، هیزیټیشن پرې راځي، بیا نشي کولی پریزنټیشن. د 2 3 4 5 18 کسانو په مخ کې دې خبره نشي کولی، دې خپل خیالاتو اظهار نشي کولی، دې ته ویل کېږي سوشل انزایټي ډیس آرډر. داسې انسان ته که ته داسې په محفل کې وایې چې ته به 1 2 خبرې وکړي، نو د ده نه خبره ګډه وډه کېږي، د ده رنګ زیړ شي، د ده خبرې بیا ګډې وډې کېږي. اسانه خبرې خو دی نشي کولی، د باندې پریشر راشي، دا اړچېږي، د ده نه هره خبره بیا ګډه وډه کېږي. نو که ده ته ته داسې ووایې چې یاره راشه دې فلاني محفل ته یو پروګرام دی، دلته به کښېنو، مېلمانه ناست دي، د هغوی سره به کښېنو، چای روټۍ به وکړو، ګپ شپ به وکړو، دی د هغه محفل نه بیا یېرېږي، څښتي، هغه محفل پرېږدي د دې د وجې چې یاره هسې نه زما د خولې نه دلته خو خلک ناست دي، زما د خولې نه چېرته څه غلطه خبره ونه خېږي، چېرته رانه خبره غلطه نه شي، نو دا ټینشن والي، دا انزایټي پریشر والي، بس دې ته ویل کېږي سوشل انزایټي ډیس آرډر. که تاسو چېرته لیدلي چې په جومات کې کله تبلیغیان راشي او چاته ووایي چې یاره ته به دا اعلان وکړې ناشنا شنکسي، نو هغه اعلان ته نه تیارېږي، جومات پرېږدي، مونځ پرېږدي، خو څښتي. یا مثال چې ډېر هم راټینګي او اعلان ته پاڅېږي، نو هغه نه هغه اعلان ګډوډ کېږي، نشي کولی، بیا پسې خلک خاندي. دا څه وجه ده؟ دا اعلان خو څه دومره مشکل کار نه دی، اعلان خو اسان کار دی، خو دې هسې نروس شي، دې هسې یو ټینشن والي، یو انزایټي ته لاړ شي، یو پریشر پرې راشي، نو چې یاره زه دا اعلان کوم هسې نه چې غلط شي رانه، دې ته ویل کېږي سوشل انزایټي ډیس آرډر. اوس د دې دپاره د دې علاج څه دی؟ داسې یو کس به مونږ څنګه تیارو چې هغه د هغه د سوشل انزایټي ډیس آرډر چې دی دا مسلې ختم شي، مطلب دا د دې قابل جوړ شي چې د خلکو مخې ته راشي، په یو محفل کې کښېني، 1 2 خبرې وکړي، سټیج ته راپاڅېږي، سپیچ وکړي، د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. د دې لپاره علاج څه دی؟ نو د دې په علاج کې چې دی یو خو میډیسن دی، میډیسن خو زه بهرحال زه به تاسو ته د میډیسن نه هټ کر خبره کوم. نو د دې لپاره ښکلې طریقه دا ده چې یو کس دی چې هغه د سوشل انزایټي ډیس آرډر د دې شکار دی، نو په کار دا دی چې دی خپل سوشل ایکسپوجر وکړي، په دې طریقه باندې به دنه دا پریشر، د انزایټي، د سوشل انزایټي ډیس آرډر چې دی دا به دې نه ختمېږي. لکه سوشل ایکسپوجر څه دی؟ سوشل ایکسپوجر دا دی چې مثال دی نن د خپل ملګري سره میلاو شو، د ده سره خبرې وکړلې، سبا چې دی د 3 ملګرو سره کېږي، دغه خپل ملګری یو ورسره بل ملګری هم د دغه 3 سره کېږي، ټوله ورځ مازدیګر ورسره تېر کړي، چکر ولګوي، خبرې وکړي، دی به ډاډه شي. بله ورځ د 4 سره کښېني، بله ورځ د 5 سره کښېني، داسې ورو ورو محفلونه اټینډ کول. دی دا سوچ نه کوي چې یاره زما نه به چېرته غلطي وشي او زه به خبرې نه کوم، خاموش به یې ګوټ ته ناست یم. نه، خیر دی، خبرې کوه، دا پریشر د ځانه ختم کا، دا انزایټي ختمه کا. خیر دی که ستا نه په خبره کې غلطي کېدله، نن غلطي وشوه، سبا به نه کېږي، سبا وشوه بل سبا به نه کېږي، ورو ورو دا به ستا سوشل ایکسپوجر کېږي، عادت به شي، د دې خلکو سره به ناسته پاسته ستا ټیک شي، بیا به دې خبرې ټیکي، بیا به ډاډه شي، بیا به هره خبره ښه ډاډه شي کولی. ته دا مه وایه چې ما پسې به خلک وخاندي. خیر دی که نه خلک دې وخاندي، څوک دي یاره تاسو څوک څه خوري خو نه، ملګري دي ودې خاندي، خیر دی، هېڅ خبره نه ده. نو ایکسپوجر اولنی اهم چیز دی. بله خبره دا ده چې ته به یو محفل د یرې د وجې نه پرېږدې، بس محفل اټینډ کوه، پروګرام دی، څه ملګري راټول شوي دي، یو محفل جوړ دی، دا به قطعاً ته نه پرېږدې، بس په دې کې خامخا دا پروګرام ته اټینډ کوه، په دې کې کښېنه، د ملګرو سره خبرې کوه. خیر دی که ستا نه خبره غلطېدله، خو ته به محفل قطعاً نه پرېږدې، مګر چې خلک په تا پسې وخاندي، مګر چې ستا نه خبره غلطه شي. په دې طریقه باندې به ستا د سوشل انزایټي ډیس آرډر ختمېږي. او که ستاسو همیشه دپاره دا یره په دې زړه کې پرته وه چې یره زما نه په محفل کې خبره غلطه نه شي، زه محفل ته نه ورځم چې څوک راپسې ونه خاندي، نو ته به د همیشه دپاره دغه شانته کې پاتې شي. لهذا د دې علاج هم دا دی چې دا به ته پخپله ختمې، د ملګرو سره ناسته پاسته، محفلونه اټینډ کول، پروګرامات اټینډ کول، په هغه کې خبرې کول، د یو ملګري سره ګپ شپ، د بل ملګري سره، د دې طریقه باندې به ستا د سوشل انزایټي ډیس آرډر ختمېږي.